ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 2 اف ایکسل 2013 ها دویم نمبر د سم تاسو نن تاسو سٹارټ کوو فایل مینیو سٹارټ کوو سیدا نو فایل مینیو کې ما سره کوم د مطلب مختلف قسمه چي دي کمانډز هغه اویلیبل دي خلکه انفو نه راوخله تر آپشن پورې د هر یو کمانډ څنګه تاسو لپاره سټیپ بای سټیپ ویلولو راځم تاسو کول نن انفو کمانډ ولې سلام تاسو مانه شکړی چی انفو کمانډ is used to give us information about current workbook د موجوده ورکبوک باره کې تاسو ته معلومات راته راکوي سیدا اوس ګوري ما سره مطلب د فایل نیم چې دی لیسن 2 اف ایکسل 2013 زه غواړم دې باره کې معلومات لاس ته راوړم څه قسم ګوره کنټرول ډبلیو سمې وکړه لکه کرنټ شیټ مې بند کوو کنټرول پلس ان پریس کوم ورپسې ښه سیدا یو ځای لکه څه کوم زه سلیکټ کوم تاسو ګوره چې مطلب ما څه کړه دا سلیکټ کړ دې ته لکه څه ویل کې رینج څه شي لکه نو رینج ها یو رینج مې لکه څه انتخاب کړ دې کې نشو کوم چې لکه افغان سیدا اوس غواړم چې مکمل باندې راشي څه به کومه کنټرول انټر به پریس کومه څنګه چل شو په مکمل باندې څنګه شو دغه اپلای کړل شي انتخاب کړل شي دا سمې کړل لکه نو کنټرول انټر به پریس یا کنټرول شیفټ انټر پریس کول شي ګوره دلته باندې شکل چې لکه اسد کنټرول شیفټ انټر پریس کوم ورپسې مستقیما څنګه شو هغه رینج ماده څه کړ مکمل فیل کړ خانه پوری وکړه راته دا بل کڅه کوم یو ځل سیو وکړم کنټرول پلس اس چیرته لکه غواړې ډیسکټاپ مخ باندې څه کوم دا سیو کوم یو ځل ښه سنوم سره لکه ګوره ورته ډیفالت ما سره جی بوک 1 2 3 دا سر پسند مخ کړی تم چیرې فار ایگزامپل سیلز پروشات په نوم څه کدا سیو کوم ځان سره اوس ګوري زه اوس غواړم چې مطلب دا فایل اوپن کوم دی باره کې معلومات وګورم ګوره دا زه اوپن کوم کلیک ور باندې وکم راځم چیرته فایل ته بلار شم ښه ګوره فایل او انفو ته راځم اوس ما څه لکه انفو مین انفارمیشن د فایل نوم چیرې ما سره سیلز د موجوده ورک بوک نوم چیرې ما سره سیلز پاسم خرکی د رسوي لکه سیلز کوم پروګرام دی ایکسل پروګرام دی بل لکه سوي کوم ځای کې سیو دی دغه ډیسکټاپ مخ باندې سیو دی کرنٹ لوکیشن درته ښایي چې په کوم ځای کې دا سب دی یا سیو دی په دې ځای کلیک کوم لکه څه وایي اوپن فایل لوکیشن کلیک کور باندې کوم ځای کې دا لکه ما ته مستقیما څه اوپن کړل ډیسکټاپ یې راته اوپن کړ او زه اوس خپل فایل پکې څه کولی شم کتلی شم نوم یې چې دی سیلز دی که ته وایي داسې نه وي لکه زه څه کوم لکه په دې باندې کلیک کوم څه مې پکار دی کاپي لینک ټو کلیپ بورډ کلیک کور باندې د دې لینک څخه ما ته کاپي کې چیرته کلیپ بورډ ته کلیپ بورډ لکه چې دی دا مې دلته روان دی ښه چېرته وایي لکه دلته روان دی په نام دی چې اوس دلته ما سره مستقیما څه راغلل دا همغه فایل لینک راغی لوکیشن راغی فایل چې کوم دی دا موضوع سره لکه راځي چېرته هوم ټب کې روان دی ښه وړ کې موږ تاسو سره کلیپ بورډ سره پر استفاده کړو شایم چې موږ تاسو کاپي او پیسټ کو چېرته ځي کلیپ بورډ ته ځي که نه ښه دا کلوز کوم لکه بیا راځم ورپسې چېرته انفو ته راځم دلته اوس ما داسې لکه پروټیکټ ورک بوک انسپیکټ ورکبوک ورژن او براوز ویو آپشن دا مختلف قسمه څه لري نور کمانډونه لکه لري دا ما سره مین کمانډ شو دا چې ما سره سب کمانډونه شول دي اوس سره که کوم زه په دې کلیک کوم پروټیکټ ورکبوک څه مطلب شو یعنی محفوظ کول څه مې لکه پکار دی مارک از ا فاینل ښه دا څه کوم لکه مارک از ا فاینل کوم یس که دغه اوکې که اوس ګورې پاس ما څه وایي دا څه ویل لکه چې ریډ آنلی اوس ګوره دا اوس مثلا څه کوي یو نفر دا اوپن کوي ما ورته څه وکړه لکه ریډ آنلی کا دا مستقیما ما ته څه ویل لکه چې سیل سي ما سره دا ریډ آنلی شکل باندې صرف لوستلی شي تغیرات پکې نه راځي ګوره زه اوس مطلب ټرای کوم تغیرات پکې راوړلی شم نه که نه خو دا یو ویک سیکیورټي ده ښه ضعیفه سیکیورټي ده په دې کلیک کوم لکه ایډیټ اني وي اوس ګوره زه هر قسم تغیر اوس پکې راوړلی شم دا مې څه کړه لکه دا قسم نوشته که سر جان کنټرول انټر کومه نو څه کولی شم مطلب تغیرات پکې راوستلی شم خو کله وار مطلب تاسو غوښتل چې یاره ریډ آنلی کوئ نو څه وکړه بیا دې نه کار واخله خو دا هر څوک پکې تغیر راوستی شي څه به وکړي ایډیټ اني وی او که ته وایي داسې نه وي لکه یو بل قسم څه کوم زه محفوظ کوم انکرپټ ویت پاسورډ دا بیا بهترینه سیکیورټي ده لکه په دې کلیک وکړئ تاسو ښه اوس ما داسې ویل لکه انکرپټ د کنټینټ اف دیس فایل اوس مطلب غواړئ څه کوي د همدې سیل فایل چې کوم دی یا د سیلز دغه ورکبوک چې کوم کنټینټ دی کومه نوشته پکې ده هغه څه کوي ته انکرپټ کوي سیکیور کوي لکه پاسورډ ورته ټایپ کړئ ای بیا به هم څه کوي لکه ورته ټایپ کړئ ای سیده دوه ځلې ولې موږ تاسو ورته ټایپ کوو چې هغه څه شي کنفرمیشن وشي چې دا خو کوم بل نفر نه دی یو پاسورډ تا ورته ټایپ کوو چې دوباره بیا ټایپ کړه دې لپاره چې هغه څه شي کنفرمیشن وشي چې دا موجوده سړی دی یا نه دا اوس لکه څه کوم زه کلوز کوم دا به یې سکو ورته اوس یو نفر راځي هم دا فایل څه کوي اوپن کوي ګوره په دې کلیک کوم نو ما نه به اوس ته غواړي لکه نو پاسورډ به رانه غواړي کوم پاسورډ لکه نو سمال ای وای انټر کا نو ما سره څنګه شو مستقیما را اوپن کړی شو که زه چېرته مطلب ورته کیپیټل ای ټایپ کړم ګوره دلته ما ټایپ کړه لکه چې کیپس لاکس مې آن کړه او ای مې پریس کړه ورپسې اوس څه وایي
الکه د پاسورډ چې کوم تا ټایپ کړ دا صحیح نه دی الکه دا ولې راځي ځکه موږ تاسو یو خبرې کړې چې الکه دا ماته چې دی د پاسورډ کیس سنسټیټیو دی الکه چې دی کیس سنسټیټیو څه مطلب چې سمال او کیپیټل دواړه څه کی په نظر کې نیول کیږي ښه که تاسو ورته سمال ټایپ کړئ نو سمال به ټایپ کوئ که کیپیټل و نو تاسو به ورته کیپیټل ټایپ کوئ نو پاسورډ مګر چې لکه دا کیس سنسټیټیو دی ښه راځم بیا سیلز اوپن کوم او پاسورډ ټایپ کوم فار ایگزامپل ا اوس راځم پسې فایل لکه په دې کلیک کوم څه وکړه لکه پاسورډ یې ختم کړه دا څه کړه پاک اوکې اوس پاس ماته څه لکه اوس کوم کنټرول نشته دی بل لکه سره څه پکاره چې پروټیکټ کرنٹ شیټ کلیک اوس ګوره فار ایگزامپل ته یاره زما سره څو شیټونه سپین یو دنه دی دا مې لکه څه بل انزرټ کړل تا ورته اوس مې لکه څه پکار دی د شیټ 1 زما پکار چې دې کو څوک تغیر را نه وړي خیر که شیټ 2 کې چاته غلط راوستل نو پرابلم اوس کوم لکه دې باندې کلیک کوم زما څه پکار دی لکه کرنٹ ور شیټ زما پکار کلیک کړي باندې پروټیکټ کرنٹ شیټ کلیک کړي باندې پاسورډ نه غواړي لکه چې غواړي ته مطلب دا څه کې مطلب ته کنټرول کې دا موضوع سره راځي خلک نه پروټیکټ شیټ موضوع سره بیا مر روانه ده چې فار ایگزامپل دا سیل سلیکټ لاک دا سمانه لري فار ایگزامپل دا سلیکټ ان لاک سیل دا مطلب ډېری خبرې پکې دي خو پهله لکه ټایپ کوم چې ا بیا ټایپ کوم لکه ا اوس ګوره ما سره مستقیم د دې بل څه کوم کلیک کوم اوس ګوره با شان څنګه ما سره دغه پروټیکټ لشو ګوره پاس شان څنګه شول غیر فعال شول په دې ځکه کلیک کوم او اوس ګوره په دې کلیک کوم دا کې ما سره د شان فعال دي کنه اما په دې کې ما سره کوم د څنګه شول غیر فعال شول کلیر شو ها دا لکه څه کوم وته څه وکړه لکه پروټیکټ نو بس پاسورډ ټایپ کا ورته ختم کا څنګه شنور هغه د دې لاک حالت نه وته ها بیر زموږ په سره کړلتا بل څه وی چې پروټیکټ ورک بوک سټرکچر اوس لکه تاسو غواړئ چې د دې مقابل اوورال ورک بوک سټرکچر څه کې تاسو دا لاک کوي ګوره په دې کلیک وکړه څه مې لکه پکار دی سټرکچر مې پکار دی اوکې کا ټایپ کا ورته بیا اوکې کوس ګوره دلته مطلب رائټ کلیک کوم اوس ګوره باشن څنګه شول ما سره غیر فعال شو ډیم شول چې شول کنه ډیم مين غیر فعال شول ښه کته وځ داس نه ولکه د دې حالت نه رو بهر کا کلیک کړي باندې دا څه کا پاسورډ ټایپ کوته نو څنګه شو هغه ختم کړل شو ښه بیا راځم پس دلته لکه پروټیکټ باندې کلیک کوم څه لکه ریسټریکټ اکسس لکه دا زموږ تاسو مطلب مربوطه شای نه دي ښه دا ډیر های لیول باندې څه لکه ډیجیټل رائټ مینجمنت سرویسز دي ښه او یو لکه دا چې کوم ما سره چي دي ډیجیټل ساینشر دی امضا لپاره څه کو دا استفاده کوو ښه لیټ پین استفاده کوي او ټچ سکرین استفاده کوي ښه دا های لیول باندې خبرې دي ښه راځو پس چیرته لکه انسپیکټ ور بوک تر راځم لکه دا ګور ډیر مهم شی دی انسپیکټ سره لپاره استفاده کوو ګوري ورته فار ایگزامپل وایم چیرې زه په دې خپل ورک بوک کې څه کوم لکه سرچینګ کوم غواړم چې معلوم کوم چې کوم تغیرات پکې راغلي اول به څه کوم د لپاره ټریک چینج به فالو مخه سبا استفاده کوم دلته ورته ټریک چینج ولوم تاسو کولته استفاده کوه ګول تمره سوي ټریک چینج کلیک کړئ باندې ها کوم ځای کله کوو چې تم چیرې ټریک چینج څه کوم مطلب فارغ کوم ځای کله دلته ګوره دا موضوع سره بیا روانه چې مطلب ټریک چینج دی اوکې کله ما سره اوس پلان څنګه شل کانو ټریک چینج فعال شو اوس ګوره دا زو خلاصومه اوس په پن کدي زنه ټریک چینج مې څه ورته فعال کړ یو نه پرته کې مطلب اوس ته کې تغیرات وړي څه قسم لکه وته چیرې د فار ایگزامپل څه نمبر باندې کنټرول انټر یې کړ سیدا دلته فار ایگزامپل څه وکړل نور نمونه راوستل چې لکه احمر ټایپ کوته او فار ایگزامپل دې کې مطلب څه وکړل یو کمنټ انسرټ کړ ته اوس څه کله مطلب سرچینګ کوي لګیا یې دغه څه کوم لکه کمنټ انسرټ کوم مرته تم چې هیلو فار ایگزامپل یعنی مختلف قسمه سره راوستل پکې تغیرات مې راوستل ته مطلب ما یو فارمولا استفاده کړ چې ایکوال سم کله څه پکار ده ایکوال سم ښه او کوم فارمولا لکه دا نمبر جمع کړ دې نمبر سره انټر کا سره دا مې لکه څه انتخاب کړ دې کې مې بولډ کړ فار ایگزامپل دا قسم تغیرات مې پکې راوستل ښه بیک ګراوند مې چینج کړ کنټرول پلس اس اوس زرا ور پس څه کوم دا فایل اوپن کوم ګورم چې دې کې چا کوم تغیرات راوستي دي ګوره دلته بل شمه سیلز باندې کلیک وکم ها راځو په چیرته لکه فایل او انسپیکټ باندې کلیک وسوي لکه انسپیکټ ډاکومنت کلیک کړئ باندې وسوي درته لکه چې کوم شی ته وړه چې انسپیکشن وکړي دا موږ تاسو وړ کوم سره وخا انسپیکټ ډاکومنت په یو مسله وا دلته سوي لکه چې انسپیکټ چې ورک بوک الکه سوکا کمنټ وګوره ډاکومنت پراپرټي وګوره انسپیکټ کلیک اوس ګوره سوي لکه چې کوم شی باندې لکه دا ایکس علامه رسم مطلب چې په دې کې خلکو تغیرات راوځي سوي لکه hidden information cannot be removed from this workbook because it is shaped our workbook دا سوي لکه موډل ګوره دې کې مختلف قسمه چې شول تاسو دا معلومات ډسپلی کړل راته وای چیرې دا په څنګه دي تغیرات راوړل شي دي چې څه مې معلومه لکه د دې نه به معلومه ګوره دا ایکس علامات چې باندې راغله څه مطلب شو چې دا شان پکې تغییر راغلی دی مطلب تغییر پکې راغلی دی او کوم چې مطلب ټیک مارک نو پرابلم کوم تغیرات پکې نه دی راغلی ها بل لکه سوي چیرې ری انسپیکټ کلیک اور باندې دوباره مطلب بیا انسپیکټ کول ورته څه وکړه لکه دا شان ختم کړه لکه ته مطلب وسله خپل اپشن لري ها دا شان ما سرچ کوه نور باقي ټول څه سرچ کراته دا شان ما سرچ کوه دا ما سرچ کوه ری انسپیکټ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما ته صرف دا پیدا شول دلته لکه څه وي نوٹ سم چینجز کین ناٹ بی انډن
بعضې تغیرات چې ته مطلب راوړه هغه به څنګه وي دوباره به نه انډن کېږي ښه دا څه کوم لکه کلوز کوم پیلن ښه بل څه لکه چې چیک اکسیسیبلیټي دا ډېر مهمه مسله ده فار ایگزامپل لکه تا سره چې کوم دلته دا نوم یې چې لکه سیلز په نوم یو ورک بوک دی لکه شیر یعنې مطلب دا شریک کړل شوی دی اوس لکه ګورم چې دا مطلب اکسیسیبل دی یعنې بعض اوقات بعضې فایلونه نه اوپن کېږي څه مشکل دی وجه نه هغه نه اوپن کېږي نو زه څه کوم دا مطلب یو ځل ګورم کلیک کدی باندې څه مې لکه په کار دی کلیک کدی باندې نو څه وایي چې مطلب دې کې څه مشکل شته ډیفالټ شیټ نیم لکه دا اوس ګوره انسپیکټ ریزلټ سلیکټ ان فکس ایچ ایشو لیست اباوټ ګوره اوس ما ته مطلب څه کې معلومات راته راکوي دا څنګه دی اکسیسیبل دی یا نه دی اکسیسیبل ښه بله لکه څه وایي دلته انفو دې باندې کلیک کوم لکه څه وایي چیک کمپیټیبلیټي دا ګوره ډېر مهمه مسله ده اوس فار ایگزامپل ما سره کوم افیس دی 2014 افیس دی 2014 ایکسل دی زه غواړم چې دا وګورم چې په 2009 ایکسل کې اوپن کېږي یا نه اوپن کېږي نو څنګه چل وکړم په دې به کلیک وکړم لکه څه مې پکار دی چیک کمپیټیبلیټي کلیک کدې باندې اوس څه وایي لکه په کومې هغه کې مطلب غواړې په 2003 کې مطلب اوپن کړلی شي 2010 کې غواړي یا مطلب 2000 ګوره اوه یا لس کې ته غواړې دې ځای څه کولی شي ورته مشخص کولی شي صحیح ده ورته چې فار ایگزامپل 2003 کې دې نه اوپن کېږي 2009 کې مې اوپن کوه صرف 2010 کې اوپن کوه خو ګورې لکانو زوړ شی څنګه مطلب نوي کې به اوپن شي خو نوی شی په زوړ کې اوپن کول څه مشکل ورکولی شي ښه دا مې تاسو مطلب یو ورځ ویلي وو صحیح ده ښه دا څه کومه لکه ټول سیټ کومه چې خیر څه مشکل پکې نشته اوکې که ښه بیا راځم ورپسې لکه بل څه وایي دلته دا خلاص شو وایي منیج ورژنس ګورې دا ډېر مهم شیان دي دا مې تاسو ویلي وو وړ کې چې که پر ایگزامپل تا سره چې کوم دي بعضې فایلونه هغه د برق د وجې نه څنګه شي له منځه لاړ شي مطلب ته لګیا یو شی لیکې خو برق لاړو یعنې مطلب فایل تا سیو نه کړو څه به وکړې لکه ریکور انسیوډ ورک بک وړ کې موږ تاسو ویل چې ریکور انسیوډ ډاکیومنټس کلیک کړې باندې اوس څه ویل لکه ما سره پیلن چې کوم دی اوس انسیوډ فایل نشته دی لکه خو بعض اوقات تاسو باندې مطلب څنګه شي برق لاړ شي کار کوئ برق لاړ شي نو څنګه چل به کوي لکه هغه سیو کېږي چېرته د انسیوډ فایل په نوم سره څه کېږي سیو کېږي دې ځینې بیا هغه څه کولی شي اوپن کولی شي خو پیلن ما سره اوس نشته دی ښه ښه بله لکه څه وایي چې براوز ویو آپشن کلیک کړی باندې دلته موږ تاسو مطلب څه کوو ورته مشخص کوو چې فار ایگزامپل کوم یوزر کوم شیان وکتلی شي دلته ما ته څه وایي ګوره دلته زه ودرېږم څه وایي لکه پیک وټ یوزر کن سی وین دس ورکبوک از ویوډ آن د ویب ګوره ما ته چې مطلب کوم شیان غواړم ته چې انټایر ورکبوک یا مطلب شیټونه مې پکار دي یا آیټم ان دس ورکبوک ته چې پیلن لکه څه وکړه انټایر ورکبوک څخه دا وګوره ته مطلب څه کولی شي دا کتلی شي دا ملکنه ما سره چې دي پارامیټر دي ښه صحیح ده چې دوی تاسو دا پارامیټر یو مست سنگل سلی مختلف قسم موضوعات پکې دي ښه خو دا شی پکې څنګه لکه دا ډېر مهم شی دی ښه بعض اوقات تاسو څه مطلب دغه ویب مطلب ویب باندې ګورئ ما ته چې کوم شیان پکې کوتلی ته چې انټایر ورکبوک ته راځم اوکې که ښه د یو برخه خلاص شوله بله لکه ما سره چې دي پراپرټیز ده چې دی لکه نو پراپرټیز دا ډېر مهم شیان دي ښه راځو پراپرټیز ته لکه پراپرټیز سره پر استفاده کوو خصوصیتونه ما ته ښکاره کوي څه ویل لکه وایي ټایټل څومره سایز دی ما سره لکه نو 14.9 کیبي ده لکه نو ښه ټایټل لکه پیل ما سره څه شته دي نه نشته را سره ښه دلته ورته اډ کولی شي پر ایگزامپل ته یم چېرې سیلز ریپورټ صحیح ده ټیکس انفارمیشن لپاره استفاده کوو څه لپاره معلومات لپاره دی چېرې بای اسد یا بای عثمان ښه کټګوري دا په څو برخو چې ته یم چېرې 10 برخې لري دغه ښه ریلیټډ ډیټ لکه کله جوړ شو په 9 بجې او 20 دقیقو باندې جوړ شوی دی ښه کریټر لکه دې بجو باندې جوړ شو لاس موډیفای اخرین ځل لپاره په کوم تغییر پکې راغی په 9 بجې او 20 دقیقو باندې څنګه شما پکې تغیرات راوستل ښه لاس پرنټ چا پرنټ کړی تر اوسه پورې نه ښه بله لکه څه وایي چې ریلیټډ پیپل دا چا جوړ کړی لکه اترې څوک دی عثمان مطلب د دې یوزر دی ښه بله لکه څه وایي چې لاس موډیفای بای عثمان صحیح ده ښه بله لکه څه وایي چې شو آل پراپرټي کلیک کړی ول اوس ګوره اوس ما سره مکمل برخې څنګه شولې ډسپلی کړلی شولې شو آل پراپرټیز ښه لکه څه کې کمنټ ورته غواړې ته چېرې اوکې دا فایل څنګه لکه اوکې څه مشکل نه لري ټمپلیټ دی که نه دی ورته چېرې ټمپلیټ مطلب دا نه دی ښه سټیټس څنګه لکه دغه فایل آماده دی ورته چېرې ریډي دی فار ایگزامپل ښه بل لکه څه ویل ته سبجیکټ څه باره کې دی لکه ته سیلز باره کې دی فار ایگزامپل پروشا د باره کې دی هایپر لینک بیس لري نه تر اوسه موږ تاسو مطلب هایپر لینک نه لوستلی ښه په وړ کې مو تاسو لوستلی هلته نه لوستلی بیا ورباندې له خیره سټپ بای سټپ کار کوو ښه کمپنۍ لکه کومې کمپنۍ ته چېرې فار ایگزامپل اسد کارپوریشن دی لکه ښه دلته راشه ورپسې لکه بل څه چې منیجر لکه څوک دی اوس ګورې بعض شیان څنګه شول اضافه کړلی شو ما سره که نه اسد دی فار ایگزامپل
تاسو ورپسې مخکې راځه شو فیور پراپرټي کلیک کړی نو اوس ګورئ ما سره بلګه پراپرټي ښکاره کېږي راځم چېرته لکه ایډوانس پراپرټیز ته لکه راځم چېرته خو مخکې د ایډوانس نه به څه وکړم لکه شو ډاکومنټ فاینل باندې به کلیک وکړم اوس ګوره دا ما سره څنګه شو دا پراپرټي ډسپلې کېږي ګوره څه وایي لکه آتر څوک دی عثمان دی ټایټل یې دې برکه سیلز دا دی او دا ورپسې مخکې راځه خو زما لکه څه پکار دی ایډوانس پراپرټي پکار کلیک کړی به نه دلته ورته ټکوه ګوره څه وایي لکه ټایپ دلته اوس ماته انفارمیشن راکوي څه وایي لکه سیلز پراپرټیز ګوره یعنې مطلب د سیلز ورک بک معلومات څه وایي لکه نوم یې چې دی سیلز دی په کوم فایل کې لکه سیو شوی دی مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ دی څه ده ورک بک و که نه ورک بک منځ کې چې و شیټ و ما سره ښه په کوم ځای کې لکه سیو دی ډیسکټاپ مخ باندې سیو دی څومره وزن دی لکه ګوره 14.7 کیبي دا څومره کېږي 1,160 بایټه کېږي څه ده ښه دا مطلب چې ما سره دی داز نومېده ایم ایس داز نومېده ښه هلکه دا مطلب کوم د دې طریقې باندې څنګه شو کریټ شو موډیفای مطلب دا شو او اکسیس مطلب څنګه شو دا مطلب طریقې ما څه اوپن کړ راځم سمري ته لکه ګوره ما خبرې پکې دي سیل دی پلان کې دا ورپسې مخکې راځه سټیټسټیک ته لکه راشه څه وایي کریټ دا طریقې باندې شو مطلب موډیفای او لاست سیو بای عثمان کنټینټ ته لکه راشه دا ورک بک کې څو شیټونه دي ما سره 2 دانې شیټونه دي کسټم ته راشه لکه اوس ګورې ما سره څنګه لکه ډیم دی ولې ډیم دی لکه ما سره پاس کوم دی څنګه دی شیر دی چې دی لکه نو شیر دی که تاسو شیر حالت نه وباسئ دا کولی شئ څه کوئ تغییر پکې راوړئ لکه مایکروسافټ ورډ کې ورباندې تاسو څه کړی وو مفصلا کار کړی دی موضوع باندې چې مطلب اوس ګورې چیک بای یس نو څه دا ټیکس به راته مختلف قسمه چې دلته ما سره د دې ټایپس وو څه ده ښه نو دا اوس هم تاسو سره انفو کمانډ